السلام علیکم. جوړ په خیر، طبیعتونه مو ښه دي، ښه جوړ. دغه ماشومان چې دي دا تڼي دي. یوه دغه جنۍ چې دا نیمه تڼۍ ده او نیمه خوږیاڼۍ ده. تڼۍ خوږیاڼۍ دا به بیا په خپله لهجه غږېږي. د دې دوې لهجې دی، یوه یې د تڼۍ او بله د خوږیاڼۍ. خو دا نور چې دي دا د تڼیو په لهجه غږېږي. که څه هم نورې ژبې هم د دري که نه دري غږېدای شي. کابل په خیرخانه کې یو، نو ځکه ما دا خبره ځکه وکړه چې زه هم غواړم چې په خپله لهجه وغږېږم دې ماشومانو سره چې یو څه اسانه وي. اول به درته وایې چې ته څه نومېږې؟ نه خو دا خو ډېر ورېرې و مو نروي ده. څه شی؟ عمر. داسې ته څه شی دی نوم دی؟ امیر. په زیره وایه چې اځې کې په زیره څه؟ اسما. زه سپین. سنا. آفرین. داسې سبحان. نه په زیره لږ څه نه په جګ غږ. عثمان. نه عثمان خو ته نه یې. اقرا. دا اقرا ده. دا نره خلک ځون ښه یو دی ښه خدا خیر محمد دی. خیرو دی دغه او د خیرو په څنګ کې خو درته وښویې چې دا سبحان دی. نو دغه طرف ته ځینې خلک دي که غوړي کې روی والا که نه غوړي پرېږده یم. په هر صورت مازدیګر دی او د مازدیګر نه خو وخت تېر شوی دی، کنال مفهوم دی. نو ته ورته وایې چې ایس مې څه نه پوښتنه وکړم چې څه یو بل پېژنئ که نه؟ دا څه نومېږي؟ عمر. عمره دا څه نومېږي؟ آفرین. اقرا دا څه نومېږي؟ امیر دا څه نومېږي؟ اسما. اسما دا څه نومېږي؟ سنا. سنا دا څه نومېږي؟ سبحان. سبحان. اقرا زه څه نومېږم؟ زه څه نومېږم؟ مخته مې وښویو خو نوم مې وښویو. سپین. سپین ماما که سپین کاکا څه مې بینې؟ ښه صحیح شوه. نو دا وایي چې مکتب ته څوک ځي؟ مکتب ته څیم ته څې؟ دریم. اول. دریم. نه څه ویلې ته څو کلنه یې؟ دا پنځه دو. خو ته باید نه شې مکتب ته که نه څې؟ نه دغه یوه کلنی نه نسي. او شپږ کلنی نه. ته څه کلنه یې؟ دا کلنه. پنځه. اوکې دا څه دي دا؟ ته یې وګڼه دغه یو څه وي؟ پنځه. آفرین. ښه نو هر څه چې هغه وکړي یوه جمع وکړي مثلا تو ته څه خوند درکوي په میوه کې یا په مړۍ کې یا په بل څه کې؟ څه شی؟ نه پوهېږې. اشاره مو کیسه وکړه نه. مڼه. آفرین. تو ته مڼه. تو ته اندونه. ته څه خبرې ده ته مڼه خوند ورکوي؟ تو ته څه خوند ورکوي؟ انګور. تو ته څه خوند ورکوي؟ پاپا. تو ته څه خوند ورکوي؟ څه خوند درکوي؟ الوبالو که مڼه. الوبالو که انګور که مڼه. اوکې خو صحیح شوه. معنا دا چې آخري کیسه دا ده چې موږ هغه شی غواړي چې هر چا ته خوند ورکوي چې موږ دا میوه وخوري. خو دا زه یوه شي ته خښول یم چې په دا وطن کې معمولا ماشوم چې دی هغه یا انرژي خوند ورکوي یا پاپړ خوند ورکوي یا ککړ شی نه خوند ورکوي او دا ټول چټیات دي. صحیح شوه. میوه چې خوند ورکوي زه کړای شم تاسو ته میوه راوغواړم. چا اندونه وغوښته، چا مڼه وغوښته، چا انګور وغوښته. تو اندونه وغوښته. اوکې زموږ ته اندونه خوند ورکوي. الوبالو. اوکې نو یس به چې کلور شي موږ ته به الوبالو انګور اندونه دا شیونه وړي. صحیح شوه. اوکې او نن دا موږ ځکه د میوار غوړي چې نن د میر ورځ ده. نرسئ چې وایي چې د میر ورځ مبارک په زیره یو دوه درې. د میر ورځ مبارک.